د چا د رشتہ دارانو سره تعلق کټ کړي دی چې په یو مجمع کې ناس یو دعا کوي الله د غونډې مجمع دعا نه قبلېږي په دې غونډ قوم رحمت نه راوري چې یو کس پکې داسې ناس چې د رشتہ دار سره نه لګي او څلورم هغه کس چې ډکې کینه پرته د دعا الله نه قبلېږي ډېر عبادت ګزار دي شپې رونی خو د دا ځای ټیک نه دی نه بس دې ځای کې څه نور څه پراته دي کینهګر او حسدګر او سینې په بغض او په حسد کې ډکې پرتې دي مرونه ول شپه د لیلة القدر دا اړه صفا کا خلکو ته بدې ارادې مساته خلکو ته بدې ارادې مساته نبی علیه السلام صحابو ته وی جنتي نه وي او چې په دې دروازه ډوبې رانه ودا به جنتي وي ګوره صحابو کتل یو صحابي رانه وي دا جنتي دی وي او صحابه ولا راځي ته عمل کوي بل ورته ته عمل کوي څه عمل دی هغه دې خاص عمل مې نشته وینه خاص عمل خو به دې چې نبی علیه السلام درته جنتي وي او یو عمل به دې وې څه دی وی هغه دا دی چې نفلونه به ډېر نشته دي نفلي روزي به ډېر نشته دي خو دې زړه کې شاته کینه او حسد نه لرم بس الله د رضا لپاره مې ټول خلک معاف کړي دي ټول سره مې روغه ده چا سره مې نه لګي نشته د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ عملونه اسمان ته خیږي د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ اکثر په دې ورځ باندې نیکان روزي نیسي خو چې د چا نه لګي د دې عمل اوخي چې قبلېږي نه چې د چا نه لګي د یو بل سره خبرې نه الله فرشتو ته صبر وکړي وایي چې دې روغه وکړي بیا به دا عمل قبول کړم بیا به دا عمل قبول کړم چا چې د چا سره د درې ورځو نه لګي په اپل کړله په دې دوران